زموږ نوی نسل مخ پر ته روان دی. دا د دنیا د محبت د وجې څخه دی. دا د دنیا د محبت څخه که ما او تا د خپل اولاد روزنه ښه وکړو، اولاد موږ کما حقه اولاد وبولو، د هغه ناز هم د خپل حدود لاندې، د هغوی چې کم پیشنیادونه دي ارزووي دي هغه هم د خپل حدود کې ورپوره کړو، د حد زیات نه. تا ته چې اولاد یو ناز وکړي چې ټلیفون راکړه تاول ورکړي تا ته ناست دی په ټلیفون باندې اخته دی، نو بیا چې غټ سي خود به مور پلار ټک ټک ولي په دا سر باندې. تاسو څو وخت مخه پېښور کې هغه هلک نه ولید، یو غټ ټیک ټاکر دی. زموږ دا ساده لوح مسلمانان ما ډېر خوښ دي. دا په ټیک ټاک لا هلک چې ټیک ټاک څه دي، دا اوس یو پروګرام دی په نیټ کې راوتلی دی. دا یو ټیک ټاکر دی. دا پلار ورته وایي چې زوی دا ټلیفون لږ ډېره مه ګوره، دا ته اوس څه یې دا خلک هم ستا شکایتونه کوي. د توپنچه راواخیسته پلار هم وویشتې مور یې وویشته. دغه بچی دغه ځای چا ودی. نو اوس میډیا په مخه اخیستې دي او پیجو والا په مخه اخیستې دي، دا بدبخته دا ذلیله و دا فلان فلان. قطعا دا خبر باید نه اوسي. دا غریب کشر و ناپوه و د نه تربیې د وجې الله دا اقدام به ده وکړي. دا پاتې انسانان باید عبرت ځینې واخلي. حدیث کې دا راغلی دی چې قطعا پر چا لعنت مه وایاست. دا حدیث چې کله تاسو یو کس په یو غټه ګناه مبتلا ولیدي، په یو مصیبت مې مبتلا ولدي، دا دعا به وایه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ای الله الحمد لله چې تا زه د عمل څخه ساتلی او ما ته دې پر ډېرو انسانانو باندې فوقیت او فضیلت راکړی، ستا حمد پر دې باندې. دا خبره وکړه. دا ملعونه، دا بدبخته و دا وکړي دا وکړي، نو ټولو په مخ اخیستي. دا خبره د دې څه باید پاتې انسانان عبرت واخلي. هغه کشران چې ستا کشر دي، ستا بچی دی، ستا د زوی په درجه کې دي، پر مخ باندې یو تار ژیړه نه لري، د ده په جیب کې 1.5 لک روپو والا موبایل دی. بابا یو وخت ستا په زړه کې دا سوال پیدا شو چې د ده نه پوښتنه وکړي دا موبایل دی د کومې خوا کې، دا پیسې دي د کومې خوا کړلې. ما خو دوی پیسې زه نه لرم، زه خو د بل مزدور یم، ما خو نه دي درکړي، دا تا د کومې خوا پیدا کړي؟ ته چې دا دومرې غټ پیکی جوړې او په دا رقم شټیلو باندې په نوي نوي کالو باندې ګرځې، بابا تا پوښتنه وکړل؟ نه. نو خود به تا په دا سر ولي بیا. د الله رسول وایي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. خبردار هر یو د کور شپانه یاست. لکه څنګه چې یو چا 5 شپږ یا 10 میږي یو چا ته په شپانه ته ورکړي په اختیار کې چې دا واخه مړی یې کړه چې راسه څنګه پر ګرځي، وده ګوډه کړې خو به نه، وده ښه یې مړه کړې ده که نه ده کمه خو به نه. دغه ستا اولاد چې د الله د لورې یو عظیمه پیرزوینه پر تا سوې ده، د دې امتحان ته اخیستې دي، پر دې ګرځېدلی یې، د ده د شاوخوا تعقیب دې کړی دی چې د ده تعلق د چا سره دی، د ده شناخت د چا سره دی، او دی په څه شاخته دی. ماښام خو ته هم بیدسې، ستا مېرمن هم بیدسې، دی ته تک په ځان کش کړي د شپې د 2 بجو د 3 بجو د ده په ځای کې رڼایي. تا دا پوښتنه کړه ته څه کوې؟ دی هلته په پابجي ګیم اخته یې. دا یې څو وخت د مخه تاسو نه ویل دا پابجي ګیم یو ګیم راغلی دی، توپنچه هم ورکړي، سکیل هم ورکړي، رقم اصله ورکړي، وایي واخه جنګ پکوه، هغه ټک ټک وولي بیا بل یو وینه ورکړي به ته راژوندی سي. دا یو ګیم اوس راغلی دی. یو وخت ما پر دې باندې بیان کړی، خلکو ما ته ویل مفتي صاحب العیاذ بالله زما ته په کمنټ کې لیکلي ول درواغ مه وایي دا رقم نه دی. نن یې هغه د انجام په خپله ولي. یو کس په لاهور کې راولاړېږي، د کوره توپنچه راخي، مور ولي پلار ولي خویندې ټول ولي. بهر هغه کس چې ورغلی دی چې دی نیول دی محبس دی بیول دی، هغه ورته وایي دا دې ولې وکړه؟ ول دا ما په ګیم کې داسې ویشتل هغه چې به چا وینې ورکړي بېرته ژوندی کېدل، ما چې دا زما مور پلار به هم بېرته راژوندي سي. دا دنیا دغه د حقوقي غوښتونکي خلک چې موږ ته وایي تاسو ظلم کړی دی، دا زموږ معاشره دغه رقم تباه کوي چې زما په لاس زما په پیسو ما ته دا درس راکوي چې ته سړی دغه رقم وله پر دا سر، مور او پلار پر تا حق نه لري داسې وله. لیکن بیا هم موږ پسې یو، بیا هم دا پابجي ګیم والا د دې څه نه راګرځي، بیا هم قریبان په ملاټه کوي. او د چا زامن چې بیا په ټیک ټاک کې یا په فیسبوک کې ډېر زیات مخ دي، هغه ته د میاشتې 3 لک روپۍ راوځي، بیا یې پلار په ملاټه کې زوی ښه ښه ویډیوګانې جوړوه چې نورې پیسې زیاتې سي، نور دې فالوور زیات سي، نور تا ته لایکونه زیات راسي، بیا به تا ته سټارونه ډېر درکوي، بیا به ته ډېر غټ د دنیا یو غټ ټیک ټاکر جوړ شي، بیا به ډېرې پیسې تا ته راځي. ښه بابا تا دا غم وکړي، تا دغه هلک ته بیا یو وخت دا وویل چې زوی ته قرآن هم دا رقم ووایه، نو بیا به خود دغه هلک مجبوره کېږي پلار به پر دا سر ولي، مور به وولي. دا د هغه هلک څه ګیله نه ده. د پاتې انسانان باید د دې څه عبرت واخلي، د خپلو اولادو جج واخلي، د خپل اولاد امتحان واخلي، په خپل اولاد سترګه یوسه،
د ده په لمانځه په وخت سترګۍ اوسه د ده د لمانځه اهتمام کوه دی وګوره جومات ته ځي که نه ځي د ده په بهار تعلق د چا سره دی دا څنګه دی یوازې بس دا چې اولاد راوړه خلاص په دې ته خلاص نه نه اولاد بعض کسان چې اولاد نه لري خدای هېڅ یو رقم اولاد راکړه چې ما د خلکو خبره رسوه وخت هم کم دی یوه کوچني واقعه درته کوم و یو چا د باچا د زوی مزدور و د باچا زادګان مې لیدل هغه پر اسانو باندې سپاره وه ول یو وخت دم خواست وکړي خدایه زه آس غواړم آس غواړم په لمانځه کې به م د هغه خواست هر وخت به دا خواست ډېر وخت ما بعده یو وخت دی د باچا د زامنو سره وتل دی په میله باندې وایي د باچا د زامنو سره چې ووتي هلته بیا د ما په یو ځنګله کې د باچا د زامنو اس په لنګه سو یو کوچنی اس پیدا کړي وارې ده ټول دا واخ ول ده چې راواخېستې ډېر په ناز یې راواخېست ول درځه هغه نه کړي کوچنی دی نو خو اوس پیدا سوی وارې په دا وژو کې راواخېست را روان داسې په لاره ډېر ستړی کړي بارن دی جاهله سړی یو ناپوه سړی یو باره ول خدایه ته خو زما په خوا اصلا نه پوهېږې ما دی آس غوښتي چې زه پر سپور سم دا خو پر ما سپور نو موږ داسې اولاد غواړو چې پر موږ سپاره دي زموږ د غاړې توق دي خیر نه غواړو چې خدایه د خیر اولاد موږ ته راکړه زما د اوسایي اولاد ما ته راکړه زما د سترګو یخوالی سي هغه چې غټ سي سبا زموږ دپاره د غاړې یو توق وګرځېږي زما دپاره زهر وګرځېږي په مرګ یې زه خوشحاله یم وجه څه ده بابا دا ستا د وجه دا ستا د روزنې ده چې ستا اولاد پر تا ناز نه کړي تا هغه ورته راوړي ته اولاد اول د سره پر انګریزي پیشن رالوی کې تنګ لباس ورته واغوندي غټ پیکی ور جوړ کې هغه نه بیا چیرې بیا دا سپینه خولې ولنګوټه قبلي امکان نه خود به بیا د وخت د زمانې یو ټیک ټاکر ځین جوړي بیا مور پلا پلا سره دا داسې کسان څه عبرت اخیستل پکار دی نو موږ تاسو د دنیا پر حیثیت باندې دنیا د آخرت لپاره کې اولاد یو مې آخرت په آباد کې علما ځینې جوړ کړي کم حافظ د چا نیکبخته سړی به هغه چې بچی حافظ د قرآن د قیامت په ورځ به د الله حضور ته راسي سبحان الله الله پاک دې موږ په اولادو کې پیدا کړي د زړه له کومې دا خواست کړي دا ډېر غټ دغه دی وایي د دا حافظ پلار څوک دی وایي دې به دې هسکه غاړې وایي الله زه الله به یو تاج ور سر کړي الله د دنیا د لمر به روښنایي زیاتې بیا به حافظ وایي ځه بچې ځه خیژه دا به په زنو کې خیږي قرآن به وایي 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 کله چې والناس هلته به نو دی څه چمکي وایي قرآن به کرار وایي چابک چابک به خیږي چې لوړ ځای پیدا کړي هلته به یو ښایسته محل وي هغه د دوی چې والناس یې وویل داسې قریبان به وي چې پر هغه د جهنم فیصله وتلي وایي الله دا زما ځای دی و زما مور پلار خو د هغه د مور نور ورونه هغه خو جهنمیان دي وایي الله زه نه غواړم د لسو کسانو شفاعت به بیا دغه حافظ کوي آخرت به جوړ کوي دنیا تیره ده چیش به در وګټي کونو ابناء الاخره د آخرت بچان د ځانه جوړ کړي د دنیا نه مه جوړوئ د آخرت آباد کړي پروردګار عالم دې زموږ د زړونو د دنیا محبت وباسي الله تبارک وتعالی زموږ آخرت